بلخ کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه څه باندې 630 تنه مجاهدین له یوې نیمې میاشتې نظامي زده کړو وروسته فارغ شول چې د فراغت په دې مراسمو کې د بلخ والي په ګډون ځینې دولتي ادارو مسؤلانو او دیني عالمانو هم ګډون کړی و. د شمال زون د ساتنمنانو تعلیمي مرکز مرستیال ویل چې د پولیسو یا د اکاډمي څه باندې د 1000 تنو لپاره د روزنې ظرفیت لري چې تر اوسه پورې په دې مرکز کې د 15 ولایتونو 8000 کسانو ته د نظامي زده کړو زمینه برابر کړي. در 5 ولایت چقدر خدمت را که اکادمی پلیس بلخ ارائه کرده به ملت خود، مرکز تعلیمی بلخ ظرفیت 1500 محصل را دارد. د بلخ ولایت والی د امنیت په ټینګښت کې د خلکو رول مهم یاد کړ. هغه وویل د هرې ورځې په تیریدو سره د اسلامي امارت مجاهدین مسلکي کېدو خواته روان دي ترڅو د اسلامي ارزښتونو پراختیا لپاره هڅې او کار وکړي. شما باید کوشش بکنین چیزهایی را که آموختین آنها را باید در عمل نشان بدهین. شما باید نشان بدین که در اینجا چیزی را آموختین، چی در چکپین باشه، چی در تلاشی باشه، چی در کمربند باشه، هر چیزی که هست او چیز را باید شما در عمل ثابت بکنین. د بلخ ولایت د مدني دیوان محکمې رئیس د فارغو کسانو په مسؤلیت او په ټولنه کې د اسلامي قوانینو په تطبیق خبرې وکړې. مجاهد رباط د مجاهد په سنگر کې وظیفه، د مجاهد پیره، د مجاهد گزمه، د مجاهد چکپین، دا تر نور ورځو د یو ورځ تر 1000 ورځو غوره ده. که څه هم یو سړی عبادات کوي، روژې نیسي، قیام اللیل کوي، تر دې ټولو بهتره ده. د مراسمو په پای کې فارغو کسانو یو لړ نظامی تمرینات ترسره کړل چې د مسؤلینو او ګډونوالو لخوا وستایل شول.